ډاکټر ته چې لاړو بس ډاکټر به دغه پریشانې را وکړې بس اخري کې راته وویل چې دا کینسر ده. زه پاسپورټ وس هم نه لرم چې پاسپورټ به جوړ کړم نو دې مې خامخا ډېر روپۍ راځي نور دغه مصرفونه به راځي نو چې پاسپورټ هغه زما سره نه وي نو زه به نور دغه کوم ځای نه وکړم. زما پښه یو کال شي کینسر ده. کله چې نور ماشومان لنډې کار زما زړه خفه کوي. یک کال نه دلې دې کټ کې ناسته یم. بسم الله الرحمن الرحیم. دا مرسته وکړه پیج درنو قدرمندو لیدونکو سلامونه او نیکې هیلې. قدرمنو ملګرو د ننګرهار ولایت د مومندرې ولسوالۍ اړوند د ډکي کلي ته راغلي یو. دلته په دې کلي کې یوه 12 کلنه ماشومه چې فلحال په یو اوږده مرض باندې اخته ده. تقریبا یو کال خواوشا کېږي چې د دې په دغه پونده باندې دانه راختلې وه. د هغې دانې نه دغه پښه چې ده د تومار وکړ او هغه مرض یې زیات شو. دلته په ننګرهار کې ډېرو ډاکټرانو باندې ګرځولې ده او اکسرې او ټیسټونه یې ورله کړي دي. دلته ورته ډاکټرانو ویلي دي چې د دې ماشومې پښه چې ده دا کینسر ده، یعنې یو لا علاجه مرض باندې دغه ماشومه اخته ده. خو د دې د والد صاحب سره خبرې کوو چې دغه ماشومه که چېرته د دې سره مرسته وشي دا به موږ ښکته پاکستان ته ولیږو. که د چا د داسې مرستې وس وي چې دا کوم بل هیواد ته انتقالولی شي انشاءالله دومره تکلیف به نه وي. دا یوه ښځینه ماشومه ده، باید چې د دې په وخت علاج وشي او انشاءالله علاج به یې کېږي. فقط د غربت د وجې نه د دې هغسې علاج نه ده شوی کوم چې د دې دپاره اړین علاج دی. نو درنو ملګرو راځم او د دغه کورنۍ د سرپرست سره او د دې ماشومې د دې والد صاحب سره لږه لنډه رڼا د دغې ماشومې په دغه مرض باندې اچوم. نوم نیک محمد جان دی، د ډکې مومندرې ولسوالۍ ډکې سیمې دغه ملور ده او مریضه ده. جلالاباد ډېر دویان جلالاباد ته مې وړه ډېر دویانې میانې مې وکړې خو لږه هلته ډاکټرانو راته وویل چې دا دې مرض چې پوخ دی او زموږ چې کومه وسه وه هغه مو سره وکړه او نوره مو وس مطابق لکه موږ نه لرو او خو چا مرسته را سره وکړه کومک یې وکړه دې ماشومې په دغه کې. ستا لور ده څومره عمر به لري؟ یارې بس 12 کاله عمر لري. 12 کاله عمر لري. اوله سر د شي نه دې ښه باندې څه شوي؟ دې مې دانه وه. دانه وه هغه او دانه هم بیا چې ډاکټر ته لاړی څه وشو؟ ډاکټر ته چې لاړو بس ډاکټر به دغه پریشانې را وکړې بس اخري کې راته وویل چې دا کینسر ده. پریشانه چېرته ورله کړه؟ جلالاباد کې. جلالاباد کې نو زه بل جلالاباد کې دا مې ویوړه راته ویل چې دا کته ویسته نو زه پاسپورټ وس هم نه لرم چې پاسپورټ به جوړ کړم نو دې مې خامخا ډېر روپۍ راځي نور دغه مصرفونه به راځي نو چې پاسپورټ هغه زما سره نه وي نو زه به نور دغه کوم ځای نه وکړم. او کار څه کوي؟ کار به د دیاړي کړو. او دیاړي چېرته شته اوس نشته؟ د دیاړي مو یو کله وي او کله نه وي. څومره فامیل لري نور؟ نور 8 کسه فامیل. 8 کسه فامیل. یو کال شي. یو کال نه راغلی بس په دې کټ کې ناست دی. زما پښه یو کال شي کینسر ده. کله چې نور ماشومان لنډې کار زما زړه خفه کوي. ته خفه شي چې نور ماشومان لنډې کار وکړي؟ یک کال نه دلې دې کټ کې ناسته یم. قدرمنو ملګرو د دغه کور د دغه مریض د حال نه مو تاسې خبر کړی. قدرمنو ملګرو تاسې چې کومې مرستې زموږ سره مخکې کړي دي د کومو مریضانو په هکله چې مو کړي دي الله رب العزت هغوی ته صحت ورکړه. ستاسو په مرستو باندې هغوی موږ پاکستان ته هم ولېږل او دلته په خواوشا سیمو کې چې کوم داسې خلک وو چې د هغوی دلته د ښار د ډاکټرانو وس هم نه و نو ښار ته یې ویوړل. څه مریضانو هم دلته په هېواد کې دننه د هغې علاج وشو. هم ستاسې مرستې وې درنو ملګرو. د کینسر مرض هسې یو وهم دی. انشاءالله که لږه یو ورور کړي لږه بل ورور او د چا څومره وس کېږي دا دی څوک مه وایي چې زما خو زیاتې وس نه شي 500 روپۍ ډېرې کمې دي یا 1000 روپۍ کمې دي. نه د ډېرو همسا او د یو ګېډی ستاسو په مرستو به انشاءالله تعالی که تاسې مرستې وکړي لومړی به دې ورور ته پاسپورټ جوړو او بعد د هغې نه به دغه ماشومه چې یو ښځینه ذات دی او تاسې په خپله ځان سره سوچ وکړئ دا چې په دې کټ کې یو کال خواوشا وشو او په دې کې ناسته ده دغسې نور دغه ګاونډ کې په دې خپل انګړ کې ماشومان ګوري چې دوی ګرځي را ګرځي لوبې کوي او دا په کټ کې ناسته وي نو په دې باندې به څه تېرېږي. درنو ملګرو د دغسې مریضانو تر شا زموږ سره ډېرې مرستې وکړئ او انشاءالله موږ در سره دا وعده کوو ستاسې مرستې به همدغسې د ویډیو د لارې دغسې کورنیو ته رسوو. قدرمنو ملګرو
د پاسپورت دپاره که تاسې مرسته کولی شئ که د مریض د علاج دپاره په لره پښتونخوا کې څوک یې انشاءالله موږ دې دپاره لومړی د پاسپورت بندوبست کوو چې دوی موږ د پولې پورې غاړه واړوو او هغلته دې ماشومې ته علاج شروع شي. د غربت د وجې نه د دې ماشومې علاج هغسې په سمه توګه نه ده شوی، نو خپلې مرستې زموږ سره جاري